سلامونه او وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې سات مهم او رسي خبرونو ته. نن چهارشنبه د سلواغې 22 نیټه ده چې د 2024 کال د فبرورۍ له 11 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تزاب الجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرچینې. د کندوز په کالبات ولسوالۍ کې د کانال پاککارۍ او کندنکارۍ چارې پیل شوې. په سمنګان کې تازه راستنه شوو 2500 کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې پیل شوې. جاپان د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د افغانانو د ملاتړ لپاره $10 میلیونه مرسته اعلان کړه. او د لیبیا سواحلو ته نږدې د کډوالو کښتۍ چپه کېدو کې 53 تنه مړه او لا درکه شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په کلبات ولسوالۍ کې د کانال پاککارۍ او د کندنکارۍ چارې پیل شوې. د کندوز ولایت پیښو پر وړاندې د چمتوالي ریاست له لوري د کلبات ولسوالۍ اړوند د کلبات افغاني او کلبات ملا حبیب کلیو د کانال د پاککارۍ او کندنکارۍ چارې پیل شوې. یا د پروژه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د 1000 مترو په اوږدوالي عملي کیږي چې موخه د سطحي اضافي اوبو لیږد په استوګنیزو او کرنیزو سیمو کې د اوبو د راټولېدو مخنیوی او د سیلابي زیانونو کمول دي. د دې پروژې چارې د روانې سلواغې میاشتې په 20 پیل شوې او 11 کاري ورځې به دوام وکړي. په دې بهیر کې 100 تنه ځایي اوسیدونکي په ورځني مزد کار کوي او هر کارګر ته به د ورځې 14 کیلوګرامه غنم ورکړل شي. په سمنګان کې تازه راستنه شوو 2500 کډوالو ته د ځمکو د ویش چارې پیل شوې. د سمنګان ولایت کور او ښار جوړونې رئیس محمد امین نوري ویلي چې دغه ولایت په حضرت سلطان ولسوالۍ کې تازه راستنه شوو 2500 کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوه. نوموړي ویلي چې دغه ځمکې د هویت اسنادو تر څېړنې وروسته د پچاچونې له لارې ویشل کیږي. د کور او ښار جوړولو وزارت تر دې وړاندې هم ویلي و چې په بېلابېلو ولایتونو کې اړمنو کډوالو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. جاپان د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې د افغانانو د ملاتړ لپاره $10 میلیونه مرسته اعلان کړه. د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د پروژو د خدماتو دفتر سره د شاوخوا $10 میلیونه په ارزښت یو تړون لاسلیک کړی تر څو د اقلیمي تغیراتو پر وړاندې مبارزې لپاره افغانانو سره مرسته وکړي. جایکا په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د دغې 2 کلنې پروژې موخه د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مبارزې کې د زیانګالو ټولنو ظرفیت پیاوړی شي. او روسي خبر ده چې د لیبیا سواحلو ته نږدې د کډوالو کښتۍ چپه کېدو کې 53 تنه مړه او لا درکه شوي. د لیبیا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ د چپه کېدو له امله 53 تنه مړه او لا درکه شوي دي. نړیوالو رسنیو راپور ورکړی چې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او د لیبیا له خوا د ژغورنې په عملیاتو کې یوازې 2 نایجیریایي میرمنې ژغورل شوي دي. دغه کښتۍ د افریقایي هیوادونو کډوال سپارو. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې روان 2024 کال کې شاوخوا 500 کډوال د لیبیا څخه د مدیترانې سمندر ته د تیریدو پر مهال مړه شوي دي. دا و د دې مهال مهم او روسي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله مل شه.